لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر هرات ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د هرات له والي سره د کتنې ترڅنګ د دې ولایت له پوهنتون څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر هرات ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د هیواد لویدیځ زون ته تحصیلي بنسټونو له مسؤلینو، استادانو او محصلینو سره وکتل. یکشنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د هیواد لویدیځ زون له مسؤلینو، استادانو او محصلینو سره د ناستې په څنډه کې د هرات پوهنتون طب پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر عزیز الرحمن نیازي احساس او وطندوسي د ستاینلیک په ورکولو سره وستایله. د هیواد تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او معدن، ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې څانګو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی دور کلسټر پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې له کندهار پوهنتون او د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون یعنی انسټو څخه لیدنه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر هرات ولایت ته د خپل کاري سفر په بهیر کې د هیواد د لویدیځ زون له علما کرامو سره په مشورتي او تعارفي ناسته کې له هغوی څخه وغوښتل چې د غرب فکري جګړې پر وړاندې مبارزه او د نظام ملاتړ وکړي. د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو 30 تنه استادان په پاکستان کې د 15 ورځني علمي ورکشاپ کې له ګډون کولو وروسته هیواد ته راستانه شول. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معینت د انسجام ناسته د دغه وزارت مالی او اداري معین مولوي حافظ محمد حمید حسیب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د امام ابو حنیفه رحمه الله له ملي او نړیوال نندارتون څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د خواجه عبدالله انصاري رحمه الله د دارالیتام څخه لیدنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې ریاست د رئیس په مشرۍ د دغه وزارت پلاوي د شیخ زاید پوهنتون څخه لیدنه او څارنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هیواد تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او معدن، ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړي دور کلسټر د کار له جریان څخه لیدنه وکړه. چهارشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د ختیځ زون د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو له محصلینو سره ناسته ترسره کړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د ختیځ زون د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو له مسؤلینو او استادانو سره ناسته وکړه. او پنجشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او معدن، ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پای ته ورسید. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په لړ کې د ختیځ زون علما کرامو سره تعارفي او مشورتي ناسته ترسره کړه.